السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې پر اولاد باندې پسه حلالول یعنې عقیقه د زوی و د لور فرق شته که نه شته. محترمه د اسماء بنت یزید څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي العقیقة حق، عقیقه حق ده. پسه حلالول پر زوی باندې 2 پسونه او پر لور باندې 1 پسه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن د حسین رضی الله تعالی عنهما څخه عقیقه کړې ده، پسونه حلال کړي دي. نو عقیقه سنت ته بعضې روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اولاد ګرو دي تر هغه وخته پورې چې عقیقه یې نه ایسوي. نو هغه څوک چې وس یې لري باید لازم یې وکړي، کوشش وکړي، که لور وي که زوی وي. او دغه رنګه د اولاد سر چې وخریل سي د هغه سر د وریښتانو په اندازه باندې سپین زر د سپینو زرو سره یې وتلي، هغه باید بیا خیرات کړي پر فقراء او پر مساکینو باندې. نو اولاد چې له ابتدا څخه پر هغه مسنونه طریقه لکه هغه تربیه اولاد کې موږ بیان درته کړی دی چې پر هغه مسنونه طریقه رالوی سي نو به ولی الله جوړ سي، د الله دوست به جوړ سي. بیا به نه کرکټي وي، نه به فوټبالي وي، نه به انټرنیټ والا وي. بیا د موبایل پر ځای تسبیح په لاس کې وي، د کرکټ پر ځای به جومات ته ترجیح ورکوي، جومات ته به ځي، که لور وي او که زوی وي. چې پر هغه مسنونه طریقه باندې له ابتدا څخه شروع په وکړي نو انشاءالله قبر ته به هم بیا پر نیکه لاره پر ښه لار باندې ورځي. نو محترمه که دې لور زوی کړی د پسه پر حلال که زوی دي 2 دي 2 ورباندې حلال که. که ما ته راژندې برخه زموږ مدرسې طالبان ته مه راواستوه او خپل د چم سوي دي. ما ورته ما لکه د چیلې لیوان ماغ ونه خوري، په هغه چیله کې د لیوان ډېر وږي چې مارا بیا د انسان د پسه فرق نه وي ورباندې چې ژوندی شی وویني خوري. دوی ته ما دا یخ دی ورته چمسي وس اوس ما ونه خوري. پخوا لارښوونه د شاګردانو به یو پسه خیرات درته رااستاوه، اوس خو د هغو دروازې هم بندې شوې نو نه چې د دوی په څه خاطر یې نه درته رااستوي. نو محترمه که ما ته راژندې مدرسې طالبان ته ښه برخه ور واستوه. او دغه رنګه لکه دا د اختر چې سړی حلالوي 3 کوټې که 1 کوټه مېلمنو وخوره، 1 کور یې بیا بند ته ورکړه. نو عقیقه سنت ته محترمه وي که په دې کې ډېر عظیم اجر دی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي من ولد له غلام، که د چا زوی پیدا سو نو هغه څخه دې عقیقه وکړي من الابل والبقر والغنم، که د اوښ څخه وي، که د غویي څخه وي او که د پسو څخه وي. او دغه رنګه نور روایتونه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امت ته پیغام د عقیقې پرېښی دی چې تاسې عقیقه کوئ، د پر اولاد باندې پسه حلالوئ، پسونه حلالوئ. او دغه رنګه په غوږ کې اذان ورکوئ او دغه رنګه ښه ښایسته نوم ورباندې ایږدئ او دغه رنګه بیا سنت کوئ. بیا چې رالوی سو واده ورکوئ، بس نور یې پر الله وسپارئ. حدیث رقم 6092 صفحه 4 مجموع زواید جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.